له ملي لوبډلې وروسته افغان ابدالیان له سریلانکا سره ډغره وهي. افغان کرکټ بورډ سریلانکا کې د دغه هیواد الف لوبډلې پر وړاندې د افغانستان الف یا ابدالیانو لوبډلې د لوبو خبر ورکړی. د کرکټ بورډ لخوا د یادو سیالیو د خپور کړي مهالویش له مخې د افغان ابدالیانو لوبډله به له سریلانکا سره 15 ورځنۍ او یوه 4 ورځنۍ لوبه ترسره کړي. یاد ادارې زیاته کړې چې افغان ابدالیان به په راتلونکي اپریل میاشت کې سریلانکا ته سفر وکړي او یو ورځنۍ لوبه به د همدې میاشتې په 28مه پیل او همدارنګه پاتې لوبې به په ترتیب سره د اپریل په 10مه، د مې په 3مه، 5مه او 9مه ترسره کړي. د یادو سیالیو له پای ته رسیدو سره سم به د سریلانکا او افغانستان الف لوبډلو ترمنځ یوازینۍ 4 ورځنۍ لوبه د مې په 11مه پیل او تر 14مې به دوام وکړي. دواړو هیوادونو لا تر دې دمه لوبډلې او لوبغاړي نه دي غوره کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان او سریلانکا ملي لوبډلو هم لوبلړۍ ولوبولې چې د سریلانکا د 6 او افغانستان په 1 بریا پای ته ورسېدې.